انسان د عمل ماشین دی او عمل د باورونو او ارزښتونو پر بنیاد کېږي. دا چې زه څوک یم، زما د ژوند مقصد څه دی، چیرې روان یم، باید څنګه ژوند وکم او څه باید ونه کم، راتلونکی نسل مې باید څنګه خلک وي او چیرې مېشت وي. دا ښکاري خو عادي پوښتنې، خو دا ډېرې بنیادي پوښتنې دي او زموږ او ستاسې په دور کې دا جنجالي پوښتنې دي. السلام علیکم. زه اولیا اطرافي یم او دا د کار خبرې دي. په دې لړۍ کې پر ګونګو مسایلو غږېږو. هغه مسایل چې په اړه یې زموږ او ستاسې دریځ لږ ګونګ وي او په دغو خپرونو کې به زه هڅه وکم چې تر خپله حده یې واضح کړم. نو د نن ګونګه موضوع مو یوه ډېره غټه موضوع ده او هغه دا ده چې زه څنګه ژوند وکم. د ګنګسوالي ریښه په دې کې ده چې موږ څو اړخیز هویت لرو. مثلاً زه هم پښتون یم، هم افغان یم، هم مسلمان یم او هم د نړۍ غړی یم. د اکثرو ټولنو هویت همداسې څو اړخیز وي. هر هویت یې خپل ارزښتونه لري. دا ارزښتونه معمولاً لږ په ټکر کې هم وي، خو په انډول کې ګزاره سره کوي. اما کله چې دا انډول ګډوډ سي، سرګرداني پېښېږي. موږ او تاسې دم ګړی په همداسې یو بحراني پېړۍ کې اوسېږو. او د بحران دلیل دا دی چې موږ خپل هویت او ارزښتونه د بهرنیو کلتورونو تر برید لاندې وینو او چارې مو سم سر نه سره خوري. دا ستونزه په ځوانانو کې ډېره ده، خو غټان مو خپلې سرګردانۍ لري. په غټ عمر کې بیا موږ په رواجونو کې دونه راګیر سو چې دیني ارزښتونه مو تر پښو لاندې سي. نو نن به پر همدې خبرې وکړو چې څنګه له دې بحرانه راووځو او کومه لار غوره کړو. او هغه زما د خوښې خبره چې څنګه دا حالت په خپله ګټه وکاروو. باید ووایم چې په دې لړۍ کې ما څومره موضوعګانې څېړلي، د نن موضوع په ټولو کې سخته وه. اونۍ مې پر تېرې سوې او زما څخه هم لاره ورکه کړې وه. دا یوه ډېره ژوره موضوع ده او نن به ډېرې خبرې پر وکړو. نو که له تاسې لاره نه یې ورکه، په ژوند کې پریشانه نه یاست، لطفاً یو بل شی واورئ او خپل قیمتي وخت پر دې مه ضایع کوئ. مننه. ښه، نو که لا هم راسره یاست، یو بل وضاحت هم باید وړاندې کړم. هغه دا چې د نن موضوع پر ساینسي، تجربوي او دیني معلوماتو جوړه ده چې د دیني معلوماتو په نسبت دا خپرونه ما لومړی له یوه دیني عالم سره شریکه کړه او اوس یې تاسو ته وړاندې کومه. ښه، نو رابسو موضوع ته. اوسنی بحران زموږ ستاسې ژوند په څه حساب ستړی کړی دی؟ راځئ یو عام شی به راواخلو. مثلاً نکاح. نکاح شرعي، خو د نجلۍ خوښې ته نه کتل، ماشومه په زاړه وادول، لوړ ولور اخیستل، پر هوایي رواجونو لوړ لګښتونه کول، ښځې ته په میراث کې ونډه نه ورکول، کونډه په زور ودول یا په زور کښېنول، دا هر څه رواجي او غیر شرعي. په ودونو کې د ښځو مراسم، لباسونه، سینګار، موسیقي او نڅاوې، هندي، ایراني، عربي او غربي. دلته یوه خبره مهمه ده چې زه وکړم. یو خو زموږ خپرونې سیاسي نه وي او دلته که زه غواړم که نه غواړم لږ موضوع سیاست ته اوړي، نو په دې کې به ګزاره راسره کوئ. او بل دا چې دا زموږ د پادکاسټ پالیسي ده چې موږ نیوکه، شکایت او نصیحت نه کوو. خو دا پاسني مثالونه مې صرف د بیلګې په توګه دلته راوړه چې دا جوته کړو چې زموږ د ژوند چارې سره په ټکر کې دي او سر نه سره خوري. مثلاً کله چې یوه هندي کورنۍ د واده دا ډول مراسم نیسي، لکه زموږ ښاري ودونه چې هغوی عکاسي کوي او بیا په ډېر ویاړ سره هندوان چې دي هغه پر فیسبوک خپروي. او کله چې یو څوک د ښکلا او د جامو تعریفي کوي، خوشحالیږي او مننه ترې کوي. خو موږ بیا مراسم د هندوانو غوندې نیسو، عکاسي یې کوو، خو بیا مو لاسونه اسمان ته نیولي چې یا الله عکسونه د باندې ونوځي، او که چا عکس وایستی مړی پر کوو. صحیح ده؟ ټکر ته مو پام شو که نه؟ نو څه باید وکړو؟ که تر پایه راسره اوسئ، انشاءالله دا موضوع به تر ډېره حده روښانه سي. زه به هغه حل لارې درسره شریکې کړم چې ماته یې ښې پایلې لرلې. خو راځئ خبره له ریښې راپیل کړو. اول پر بیلو هویتونو وغږېږو چې زموږ په ژوند کې یې خیر او شر څه دی. پیل به له پښتو او افغانیته وکړو.
خپل کلتور او رواجونه ډېر مهم دي. زموږ کلتور زموږ او ستاسې ګډه ریښه ده او ډېره ژوره ده. دا د ټولنې د زرو کلونو د تجربو پایله ده. هغه شیانو چې بیا نتیجه ورکړې، زموږ او ستاسې ټولنې هغه ساتلي، او هغه چې پایلې یې سمې نه وې، هغه یې هېرې کړي او له پامه یې غورځولي دي. دا زموږ او ستاسې د وطن د طبیعت، اقتصاد او ټولنې ثمره ده. زما کورنۍ، کلی، ملګري او خپلوان ماته همدې زما کلتور او رواجونه راکړي دي چې د نړۍ تر ټولو غټه اداره ده، او پوهان وایي چې کلتور او رواجونه یو له هغو شیانو دي چې باید بدماشي ورسره ونه کړو، کنې خوږوي مو. او بله مهمه خبره دا ده چې خپل کلتور لرل تر نه کلتور ښه دی. زما خپله تجربه ده، کله چې موږ له خپله کلتوره لرې سو، په دې حالت کې هم خپل کلتور له لاسه ورکوو، هم د نورو هغه نسو راخپلولی، نو د هویت په بحران اخته کېږو چې د دوو دنیاو ترمنځ پاتې سو. په دې حساب باندې موږ تاسې د پیړیو له ګټورو رواجونو بې برخې پاتې کېږو. خو دلته یوه مهمه خبره ده. رواجي ژوند یوه غټه ضعیفي لري، یوه غټه نیمګړتیا لري، او هغه دا چې رواج یو انساني جوړښت دی او په اسانۍ سره اغېزمن کېږي. مثلا د جمهوریت پر مهال څو ډوله خلکو وکولای سو چې پخواني رواجونه دونه ګران کړي چې تر بد یې بدتره کړه. هغه خلک قاچاقبر، زورواکان، قراردادیان، صرافان او دا ډول خلک وو چې ډېرې روپۍ یې پیدا کړې وې او غوښتل یې چې نوي او په زړه پورې کارونه وکړي چې ژوند یو څه جالبه سي ورسره. خو وروسته د هغو دغه په زړه پورې کارونه په یوه رواج او معیار بدل سوه چې اوس یې ورکولی نه سو. نو تاسې به وایاست چې د ناوړه رواجونو څخه د خلاصون لار خو سته، او لار یې زموږ او ستاسې دین دی. خبره مو پر ځای ده، خو تر دین مخته یو بل حریف ولاړ دی چې د دین ځای یې نیولی، او هغه بهرني اغېزې دي، په تېره بیا غربي اغېزې. غرب یا لویدیځ دمګړی د نړۍ د جاذبې د قوې مرکز دی چې ټوله تمدنونه ترې راتاویږي. ځانونه لرې ترې کشوي، خو خلاصېدای نه سي. دا داسې یوه قوه ده چې دنیا په خپل تاریخ کې داسې بلا نه وه لیدلې. په تېر کې چې موږ له کومو تمدنونو سره مخامخ سوي یو، غرب له هغو ټولو سره توپیر لري، ځکه هغو ټولو له موږ سره ډېر ورته والی درلودی. غرب داسې یو شی دی چې زموږ هم ډېر بد ترې راځي، هم مو کسب په کېږي، هم یې ځان ته خطر بولو، او هم مو ډېر خوښېږي په عین حال کې. دمګړی ټوله دنیا پر غربي ماډل چلیږي چې هغه سیکولر حکومتي نظام دی، پر سود ولاړ مالي نظام دی، او د ساینس او ټکنالوژي هغه لیدلوری دی چې خپله لار په خپله پیایي. کله چې موږ اسلامي نړۍ له عصري غربي یرغلونو سره مخامخ سو، داسې وو لکه موږ چې د خوب په حالت کې راګیر کړي اوسو. هغوی 300 کاله اصلاحات تېر کړي وه، صنعتي انقلاب یې لرلی و، خو موږ په پخوانۍ کرونده کې بوخت وو. موږ ته د هغوی هر څه دومره نابلده وه چې د خیر او شر توپیر یې راته سخت و. نو د لویدیځ هر څه مو رد کړه. اورګاډی مو رد کړئ، تلګراف چې د هغه وخت انټرنیټ و رد مو کړئ، د چاپ ماشین مو رد کړئ، برېښنا مو رد کړه، عصري تعلیم مو رد کړئ، په عموم کې مو ساینس او ټکنالوژي رد کړه. زموږ د وخت خلافت عثماني ترکانو وروسته کوښښ وکړ چې پیښې یې وکړي، خو هغه طبیعي نه وې، او لویدیځ زموږ پر لور را روان و. د هغه وخت روحانیونو لکه د مصر سید قطب او زموږ سید جمال الدین افغاني ډېر کوښښونه وکړه چې د غربي امپریالیزم مخه ډب کړي او د هغوی د نظام بدیل پیدا کړي، خو پر مسلمانانو ناوخته و. عثماني خلافت یې دړې وړې کړ. اتاتورک یوازې ترکیه وژغورلی سوه، هغه یې هم غربي ماډل ته راواړول. غربیانو پخوانۍ اسلامي نړۍ ټوټې ټوټې کړه او پر ملتونو یې وویشل. هر ځای جنجالونه تر شا پرېښوده. په هند کې د مغولو سلطنت ړنګ سو. انګریزانو آن پر افغانستان بریدونه پیل کړه او پښتونخوا یې له افغانستانه بېله کړه. دې خوا روسي شوروي منځنۍ اسیا را په مخه کړه. تاشکند یې په څو ساعتونو کې ونیوی. د هغوی هر څه قوانین او د ژوند دود او دستور یې وربدل کړ، او دلته موږ ته له آمو سیند سره راته ودرېده. د غرب راتګ یوازې اسلام ته نه، ټولې دنیا ته یوه ننګونه سوه. د ټولې دنیا کلتور،
اقتصاد او حکومتداري یې خپلې بڼې ته واړول. دنیاوالو یې بدیل نه درلودی، نو ورو ورو یې په غربي ارزښتونو او ماډلونو کې پرمختګ شروع کړ، لکه هند او چین. خو اسلامي نړۍ تر اوسه له دې صدمې او بحرانه سمه نه ده راوتلې. هر وخت هڅې روانې وي چې د غربي ماډل بدیل پیدا شي، خو نه یې توانېدلي. ډېری بالاخره پر اسلامي جمهوریتونو سره سلا شوه چې نه سم اسلامي دي او نه سم جمهوري. په دې هڅه کې افغانستان هم خپل ځانګړی سفر لرلی. افغانان په سیمه کې یوازینی قوم و چې غرب ته یې ماته ورکړه. شاه امان الله چې کله له انګریزانو د خارجه پالیسۍ ازادي واخیسته، هغه د اروپا یوه دوره وکړه چې ډېر ترې متاثره شو او غوښتل یې چې افغانستان په تیزۍ سره عصري کړي. هڅې یې د درک وړ دي. زه چې د هغه وخت د افغانانو انځورونه وینم، ډېر ژوبل راته ښکاري. سوي څېرې، زړې جامې او نړېدلي دیوالونه. دوی د بختریانو او احمدشاه بابا زرینې دورې له لاسه ورکړې وې او اوس له خپل دوره شاته پاته وه. شاه امان الله غوښته له دغې خوارۍ یې وباسي، خو هغه د صنعتي پرمختګ په خاطر د پوره ټولنې بدلولو ته ملا وتړل. د دین او دود په خاطر افغانانو سخت حساسیت یې وښود او شاه امان الله د وطن پرېښودو ته اړ شو. وروسته محمد ظاهر شاه د عصریتوب او صنعتي پرمختګ ترمنځ دا انډول وساتلی شو او په دې وخت کې افغانستان ډېر جوړ شو چې د افغانانو دا دور د سولې او پرمختګ یو زرین پیر یادیږي. خو په افغانستان کې د اخوان المسلمین پلویانو، خلقیانو، پرچمیانو او نورو ډلو مبارزې روانې کړې وې او حالات پر بدلېدو وو. په 1980 کلونو کې خلقیان او پرچمیان چې د شوروي اتحاد له کمونیزم څخه متاثره وه، د ثور انقلاب یې وکړ او غوښته یې چې افغانستان د کمونیزم له لارې مخ ته بوځي. خو د کمونیزم نظریې او په قضایاو کې زیاتیو عام افغانان راوپارول. د مجاهدینو په نظریه وسلوال پاڅون شروع شو. 10 کاله جګړه وسوه. افغانستان 1 میلیون شهیدان ورکړه او بالاخره په افغانستان کې شوروي پلوی حکومت ړنګ کړ. وروسته جهادي مشرانو خپلمنځي جګړې پیل کړې. کابل یې ویجاړ کړ. په ټول وطن کې کورنۍ جګړه او خپلسري شروع شوه. پخواني مجاهد ملا محمد عمر اخوند او ملګرو یې ګډوډۍ ته په کتو د طالبانو په نامه تحریک پیل کړ. په تیزۍ یې پخواني مجاهدین پر شا وتمبول او په لږ وخت کې تقریبا ټول افغانستان ونیوی. طالبانو غوښته د شاه امان الله له وخته ټول پردي فکرونه له افغانستانه ورک کړي او سراسري شریعت نافذ کړي. خو ان د دوی تیز چلن لا په غټو ښارونو کې غبرګونونه راوپارول. په 2001 کال کې امریکایانو او ناټو د طالبانو لومړی امارت ړنګ کړ او افغانستان ته یې جمهوریت راوست. 20 کاله یې د جمهوري فکر په خپرولو کې پانګونه وکړه او یو پوره نسل افغانان یې په دې نظریه وروزل. 20 کاله وروسته اوس بیا د طالبانو اسلامي حکومت دی چې غواړي له افغانستانه یو معتدل خو شرعي هیواد جوړ کړي. په یوه پیړۍ کې دومره غټ بدلونونه او دومره مختلف نظامونه، دومره مختلفې نظریې، نو موږ او تاسې ملامت نه یو چې لار راڅخه ورکه ده. جالبه یې څه ده چې د شاه امان الله له وخته چې څومره هڅې سوي، ټولو فکر کاوه چې افغانستان ته خدمت کوي او له غربته یې د پرمختګ په لور بیایي. زموږ بدحالیو ته په کتو اوس دا پوښتنه را پیدا کېږي چې ولې اسلامي نړۍ دومره شاته پاته شوه؟ اسلام 1000 کاله د نړۍ څراغ و، د ژوند په ټولو چارو کې مخکښ و او دنیا ته یې لارښوونه کوله. ولې اوس له موږه لاره ورکه ده؟ سکاټلنډی تاریخپوه نیل فرګسن ترکي عثمانیان ملامتوي. هغه وایي چې د ترکي عثمانیانو شاهان په عیاشیو بوخت وو او علماو یې ټول عصري پرمختګونه رد کړه او په دې کې 3 پیړۍ ضایع کړې. د کمبریج مسلم کالج رئیس او امام شیخ عبدالحکیم مراد بیا وایي چې کله کولمبس امریکا پیدا کړه، اروپایانو له هغه ځایه ډېر چور سوي زر اروپا ته راوړه چې په مرسته یې ادارې جوړې شوې او هغو ادارو اړوندو پرمختګونو ته کار ورکړ. هندی عالم مولانا ذکریا بیا
د مسلمانانو د شاته پاتې کېدو د لاملونو په اړه یوې بلې ډېرې ژورې خبرې ته اشاره کوي. هغه لیکي: زموږ ناروغي د اسلامي روحیې او ایماني حقیقت کمزوري ده. اسلامي جذبات او احساسات له منځه تللي. په دا بله جمله کې مولانا صاحب د روانپوهنې یوه اصل ته اشاره کوي او لیکي: هر وخت چې د یوه شي په اصل کې پستي او ګډوډي رامنځته سي، د هغه له کبله چې له هغه سره هر ډول ښېګړه تړلې وي، هغه هم له پستۍ او ګډوډۍ سره مخ کېږي. د دغه کمزورۍ او ګډوډۍ لامل همغه اصل ته بې توجهي ده چې د ټوله دین بقا پر هغه ولاړه ده، او هغه اصل ښو ته بلل او له بدو منع کول دي. ښکاره ده چې هېڅ قوم تر هغه وخته چې خلک یې له ښېګڼو او کمالاتو برخمن نسي کولای پر مخ ولاړ سي. د نقل قول پای. نو فکرونه، هڅې او تجربې لا هم روان دي، او اوس د غربي ماډلونو د بدیل لپاره یو ښه وخت دی، ځکه غرب ورو ورو د زوال په لور روان دی او د نړۍ ولسونه لګیا دي چې خپله لار غوره کړي. په افغانستان کې د ناټو ماتې د غرب هیبت مات کړ. د غزې په نسل وژنه کې د غربیانو د ونډې له کبله اروپایان او امریکایان نور د اخلاقو او بشردوستۍ په نامه کلانکاري نسي کولای. چین او هند غوندې نوي قوتونه یې پر وړاندې راپورته سوي او د ډالرو پر بدیل خبرې روانې دي. او هغه د حکومتولۍ نظام چې ساعت غوندې چلېدی او زموږ قصد پکې دی، هغه نظام خپل وګړي د ساعت د ګراریو په څېر وکارول او ډېر زیان یې ورسوی. زیانونه یې دا دي: لومړۍ درجې هېوادونه د وګړو د کمښت له بحران سره مخ دي، ځکه خلک ودونه نه کوي. د زړو شمېر زیاتېږي او نوي ماشومان یې پر ځای نه زېږي. جاپان او جنوبي کوریا نور د ترمیم وړ نه دي. د اروپا حالت هم بحراني دی او کوښښ کوي د کډوالو په مرسته د خپلو کارګرو تعداد پوره کړي د راتلونکي دپاره. طلاقونه ډېر سوي، یوازیتوب زیات سوی. هغه غټ ښارونه چې د میلو او عاشقۍ مرکزونه بلل کېږي، لکه نیویارک، لندن، پاریس او لاس انجلس، اوس د پام وړ مجردان لري، چې ډېره عجیبه خبره ده. ګڼ شمېر ماشومان بې پلاره یا بې موره غټېږي، چې د ماشومانو پر تربیه او رواني ودې بده اغېزه لري. هلکان په تېره بیا بحراني دي او د نارینتوب موضوع اوس په یوه ټولنیز جنجال بدله سوې. یو شمېر خلکو د فیمینیزم، د ښځو د رول او حقونو موضوع ننګولې. د نارینه‌وو او ښځو ترمنځ سیاسي بدي روانه ده. خلک له نامعلومه بحرانونو سره لاس او ګرېوان دي او د ځان وژنې کچه لوړه ده. او د پرمختللې نړۍ صنعتي ناغېړیو اقلیم ګډوډ کړی او د نړۍ راتلونکی له خطر سره مخ کړی. خو تر حق باید تیر نه سو. غربي نړۍ په ځینو برخو کې لا هم ټاپ ده او راتلونکې لسیزې به همداسې وي. په لوړو زده کړو، څېړنې، درمل او درملنې، ساینس او ټکنالوژۍ کې دوی لا هم بهترین دي. په دوو وطنو کې جګړه نسته، ثبات لري، ځکه زموږ خلک د پانګونې او ژوند لپاره هلته ورځي. په محکمو کې عدل سته. زموږ د خلکو حقونه په اروپا کې او امریکا کې تر عربي هېوادونو ډېر خوندي دي. ساینس او ټکنالوژي یې انسان له کړاوونو او شرمناکه ناروغیو خلاص کړی او انسان ته عزت ورکړی. د دو خلکو هوایي ډګرونه او ښاروالۍ داسې چلیږي لکه ساعتونه، او روغتونونه یې پاک وي. نو د دغو ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره اوس باید زموږ نظر د غرب په اړه څه وي؟ د افغانیت، پښتو، اسلام او غټې نړۍ د ارزښتونو ترمنځ څنګه خپله لار پیدا کړو؟ د دې موضوع په اړه ما میاشتې آن کلونه فکر کړی او زه دې پایلې ته رسېدلی یم. دا مې خپله تګلاره ده چې اوس یې له تاسې سره شریکول غواړم. اول، افغانیت او پښتو. زموږ او ستاسې یو عالم ارزښتونه له دین سره په ټکر کې نه دي، خو ځینې یې دي. نو څه باید وکړو؟ موږ د زرو کلونو دودونه په یوه ورځ نسو بدلولی، او موږ ولیدل چې یو دم ړنګول یې څونه خطرناکه کار دی. نو زما خپله تګلاره دا ده چې له رواجونو سره خالي ګزاره وکم او هڅه مې وي چې رواجونه په سنتونو بدل کم. دوهم، غرب او عصري نړۍ. غربیان د دنیایي وسایلو په جوړولو کې ډېر تکړه دي،
خو د ژوند کولو په هنر کې ما او تا ته هیڅ نسي راکولی. نو زما خپل دریځ دا دی چې موږ د عصري نړۍ دنیایي علوم زده کړو او وسایل یې په خپله ګټه وکاروو، خو ژوند د خپل دین مطابق وکړو. ځکه د ښه ژوند نسخه له موږ او تاسې سره ده او هغه زموږ دین دی چې د یوه کامل او متوازن ژوند لارښوونه کوي. دریم، موږ باید عصري علمونه، وسیلې او میکانیزمونه وکاروو، خو د ژوند فلسفه مو باید خپله وي. څلورم، زموږ او ستاسې د شاته پاتې کېدو او سرګردانۍ ریښه په تیرو زمانو کې ده. نو باید دا واقعیت ومنو، صبر وکړو او یو بل ملامت نه کړو، پر ځان سخت قضاوت ونه کړو او د مخکینیو تېروتنې وبخښو. خو له دې ګنګستیا راوتل مهم دي، ځکه ژوند روان دی. ځکه یو خو اوس ډېر مناسب وخت دی او بل دا چې د چین او هند په راپورته کېدو سره افغانانو ته په سیمه کې نوې ننګونې ګوري. نو موږ باید تیار اوسو. د دې لپاره باید د مکتب او مدرسو فکر یو سي. پنځم، غیر مسلمانان خپلې پریکړې د خپلو ارزښتونو په رڼا کې کوي. زموږ تجربه ښیي چې کله موږ غواړو د هغوی په شان اوسو، موږ خالي د هغوی پیښې کوو او د هغوی ارزښتونه نسو راخپلولی، ځکه چې د هغوی ارزښتونه د هغوی د تاریخ میراث دی او موږ د هغه تاریخ برخه نه یو. زموږ پرمختګ او بقا زموږ په خپل دین کې ده. نو د دې لپاره باید له الله سره خپله اړیکه تازه کړو او د ژوند غټې پریکړې د خپل دین مطابق وکړو. شپږم، زموږ حالات زموږ له اعمالو سره تړلي. دا مهمه ده چې موږ خپل معاملات، معاشرات او اخلاق سم کړو. په هر شي کې پاکستان او امریکا نسو ملامتولی. په هغه ټولنه کې چې ظلم، درواغ او تیریستل عام وي، هغه پرمختګ نسي کولی. دا د الله جل جلاله قانون دی. السلام علیکم.